افغاني میرمنې په ځانګړو حالتونو کې بیلابیل کلتوري سبکونه لري. په ځانګړې توګه د ښادیو پر مهال د کالیو او سینګار سبکونه یې زړه راښکونکي هغه دي. د افغاني ګنډ په نوم د کالیو کارول یې بیا تر دې چې یو مطرح کلتور دی چې آن له هېواد باندې ترې د افغان میرمنو هویت څرګندېږي. دا د کابل په څنډه کې د افغاني ګنډ چې د افغانستان ملي او دودیز کالي هم بلل کېږي د خرڅلاو یو مارکیټ دی. دې دوکاندار تازه د افغاني ګنډ کالیو دکان جوړ کړی او هره ورځ پر میرمنو او نجونو د دوی د خوښې افغاني ګنډونه پلوري. دی وایي د ښادیو د ورځو پر مهال ښه ګټه وټکوي. د افغاني ګنډ دا ډولونه که څه هم بیلابیلې ساده بڼې لري خو پرې له 3 ورځو نیولې آن تر 2 اونیو زحمت ایستل کېږي. په افغاني ګنډ کې د چرمو کارول اسانه دي خو د چرمو ترڅنګ د ګنډ په پیچلو جوړښتونو کې مرۍ، ځنځیرونه، اوسپنیزې روپۍ او له رنګینو تارونو جوړې شوي پیتي کارول کېږي. دا سړی له 100 کلونو راهیسې د افغاني ګنډ کالیو د خرڅلاو دکان لري او له مالان میډیا سره په خبرو کې د یو ساده افغاني ګنډ جوړښت داسې تشریح کوي. این به شکل پایین دامن ازی به شکل قرمه‌ای میگه. این از چرمه، از فته، از مثلا کار دستوزی، از چند چیز میکس کار شده در این دامن. باز در این قسمت آینگک ها کار شده. باز بالای چرمک آمده، تکه زری آمده و یک دیزاین شده نه به حساب. یخنش هم که است یخنای بلوچی کپی است. اگر اصلی ازی باشه کار دستوزی خود قیمت‌تر تمام میشه. ما دمی کپی ایره جور کردیم. اون تکیش هم که است بخملای ابریشمی است و تنبانش هم دیزاینای نو است به شکل چینی چادری میگه. ایره نو دیزاین مود شده دیگه. اون چادر و تنبانش نارنجی همراه جگری بسیار یک دیزاینه هم تو میکشه. خلاص شما زنجیرو یا اینی هم استفاده کردین؟ بله. خواهم میگن افغانی هر قدری که پاولی و به حساب نمی مورا و یا نمی توکمگک هایی که در قسمت یخن است و یعنی پاولیگک ها هر قدری که در این زیافه شوه اما قدر باز خدا میکشه، نمایش زیادتر میشه دیگه. به او خاطر ما همه چیزا را که ضرورت داشت همین لباس استفاده کردیم دیگه. از این بیشتر بازی ضرورت ندارن. هر لباس نظر به ضرورت کارش از ما تیار میکنیم برش که چیزی. د افغاني ګنډ کالي د جوړښت عمده توپیر له نورو محفلي کالیو سره په دې کې دی چې ډېرې برخې یې د ماشین پر ځای په لاس ګنډل کېږي. لکه د دې ګنډ پر ټټر پیل شوې مرۍ. د مریو دغه پیل په ځانګړې توګه په افغاني ګنډونو کې د ماشین پر ځای په لاس ممکن دي او په داسې توګه پیل کېږي چې هره جوړه ګنډ یې له بل سره توپیر لري. تکه ساتن است، تکه گلی بخمل است، تکه بخمل ابریشمی است، بخملای زری است، دیگه بنارس است، بنارس یخکدار هندی است، دیگه تکای برفی کش است. تقریبا این در حدود 10 رقم تکه دوخته میشه به همین لباسا. خب نظر به کارش هست. اگر کار چرمدوزی باشه یا کار دستوزی باشه یک ذره وقت گیره است. در حدود 1 هفته یا 1.5 هفته وقت میگیره که چرمه سر زود تا کار شوه و پس زیر دست خیاط بیا کار شروع شوه 1 هفته مقدر ها. اگر این چیزای فیتای عادی باشه مثلا در بازار یا خود تیار است، این فقط اونم یک دوخت میشه، 1 روز درست بیشتر وقت نمیگیره. دا ګنډونه د ډیزاین له مخې څه چې آن د سایز او اندازې له مخې هم توپیر کوي. معمولا د عادي ګنډ کالیو ګردې لمنې 3 متره وي خو ځینې ګنډونه لکه دا لمنې یې تر 6 مترو رسي. دا ځوان له خپل پلار سره هره ورځ په دوکان کې افغاني ګنډ کالي ګنډي. دی وایي ډیر کله ورته د نجونو او میرمنو له لوري فرمایشي ډیزاینونه ورکول کېږي او دی یې بیا ډیزاین ته په کتو په 2 ورځو کې ګنډي. پیرانا فرق میکنه دیگه. اگر پرکار باشه خو 1 روز در بر میگیره، اگر کم کار باشه خو روز 1.5 تا 2 تا میشه. خو دوختش فرق نمیکنه دیگه. بازو دیزاین کاریش زیاد وقت میگیره. همین پاولی و موره و چیزایش.
په دې دوکان کې بیا د افغاني ګنډ په لاس جوړ شوي قیمتي کالي په ښیښه کې بند دي. په ټوله کې افغاني ګنډونه 3 ډوله دي چې کوچیانی، بلوڅی او چرمدار یې بولي. پلورونکي یې وایي چې د هرې بڼې د ګنډ یوه جوړه کالي له 3000 افغانیو نیولې تر 15000 افغانیو بیه لري او په خبره یې په قیمتي ګنډ کې د سپینو زرو روپیو افغاني چرمو او دغه راز د پخواني کلاسیک ډیزاین کارول ډیر عام دي. قیمتا فرق میکنه بیادر، به خاطر که گند افغانی کوچیک است، کار دست قیمتتر است نسبت به فعلا که ما تولید میکنیم او کمی قیمتتر میه، به خاطر که کل از او کار دست است. حالا کار دست بسیار کم شده در بازار. این هم که از کار دست است، این بسیار پیران قیمتی است. چرمه همیجا جور میشه، خود مردمای سمت کوچیک هستن بازیار خودشان کت دست میدوزن. سر از این پیران یا کونه شده بسیار زیاد، خب مگه میره کت دست دوختن مردمای کوچیک. بله، در افغانستان تولید میشه؟ در افغانستان، در پاکستان، در مردمای کوچیک خودشان تولید. اوس هم د افغانستان په لرې پرتو کلو کې د رواج له مخې ناویانو ته د افغاني ګنډ کالي په پیچلي او زړه راښکونکي ډیزاین په لاس ګنډل کیږي او د واده په ورځ یې په تن کوي. خو اوس دا چاره د کابل په شمول د هیواد په نورو ښارونو کې هم نږدې معمول ګرځېدلی. د افغاني ګنډ پلورونکي پر دې باور دي چې د افغانستان د اصیل فرهنګ په تیرو 2 لسیزو کې خورا وده کړې. دا ځکه چې د دوی په خبره دا مهال پر کلیو سربیره په ښارونو کې هم ناویانې د واده په لومړیو ورځو کې پر چرمو، هندارو او اوسپنیزو روپیو پوښل شوي د افغاني ګنډ کالي پر تن کوي. شما فکر کنید 15 سال پیش گند افغانی به این رشد نکرده بود؟ 15 سال پیش او وقت اکثرا کلش محفلی بود. گند افغانی که آمد حالا محفلی را بیخی وسو کرده. حالی مارکت ما مکمل محفلی بود، کار ما محفلی بود. امیالم لباسای محفلی که داشتم کلش ماند و برداشتمش. محفلی فعلا بیخی در بازار بسیار کم شده. محفلی فقط پیران عروسی میگیرن و یکی هم پیران نکاح. و شو خینه فرض کنین دخترها و اینا همه گیده گند افغانی میپوشن. محفلی حال بیخی کم شده. نجونې هم د محفلي کالیو پر ځای چې له نازکو ټوکرونو جوړ شوي د افغاني ګنډ اغوستو ته ډیره لیوالتیا ښیي. دوی وایي د ښادیو په ورځو کې د افغاني ګنډ کالیو له اغوستو سره میرمنې او نجونې یو پر 2 برابره ښکلې ښکاري. وقتی که ما در لباسهای افغانی خود ما باشیم، یعنی این نمایندگی از افغان بودن خود ما میکنه، نمایندگی از خود ما میکنه که یعنی نشان دهنده ای است که ما افغان هستیم، چون این لباسهای فرهنگی خود ماست، لباسهای خود ماست و خیلی به نظر من زیباتر و معلوم میشه نسبت به لباسهای دیگه. ځینې نور نجونې که څه هم افغاني ګنډونه د پیغلو او میرمنو د سینګار وسیله ګڼي، خو زیاتوي چې دا کالي د افغانو میرمنو هویتي فرهنګ هم دی. وقت ایگندا را ما میبینیم برمیگرده ای به تاریخچه پوشیدن ایگندا، یعنی نشان دهنده تاریخچه افغان بودن ماست. یعنی خوب است که ما از لباس ها استفاده کنیم. همچنین ما شاهد استفاده از این لباس ها در خارج از کشور نیز هستیم. یعنی به این حد لباس های افغانی به شهرت رسیده، به این حد به خوبی رسیده که ما حتی شهروندان خارج نیز میخواین از این لباس ها استفاده کنن. همچنین وقتی من از گند استفاده میکنم خیلی احساس راحتی می داشته باشم و یعنی به افغان بودن خود و به هویت خود پی میبرم. افغاني ګنډ د افغانستان په فرهنګ کې اوږده مخینه لري او د همدې مخینې له امله یې د پښتو په ادبیاتو کې هم ځانګړی ځای خپل کړی دی. ان دا چې ځینو هنرمندانو افغاني ګنډ کې د پیغلو د ښکلا بیانولو لپاره سندرې هم ویلي.